بسم الله الرحمن الرحيم چې دا الله په حقونو کې یو حق د مال حق د چې هغې ته زکات ویل کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو مثال ورکوي بنی الاسلام علی خمس وی اسلام د یو خیمې په شکل دی او 15 ستنې لري لکه څنګه چې د خیمې او د تنبو 15 ستنې یو ستنې دی شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان دا 15 ستنې لري نو یوه ستن پکې د منځ هغه ایمان دی که د خیمې د تنبو د منځ ستن نی نو خیمه ټینګه نه پاتې کېږي نو که ایمان نی نو بیا د منځ ستن چې کلمه شهادت دی نو بیا اسلام باقی نه پاتې کېږي او دا سلور د ګوټونو ستنې دي که نو که دا یو ستن پکې نی نو خیمه به خو دا ګوټ به ناقص یې نیمګړی به نو یوه ستن پکې د زکات ته که زکات ته ورکه دا ګوټ پوره شو کامل شو که دې ور نه که نو د مسلمانۍ چې کومه خیمه ده هغه دې نیمګړې ده زکات نه ورکول لوی جرم دی او عموما زمونږ په دې معاشره کې سړي او ښځې دواړه پکې مبتلا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو دوه ښځې راغلې په لاس کې بنګړي رسول الله مبارک ته تپوس وکړه وی تاسو له دې بنګړو زکات ورکوئ وی نه موږ خو نه ورکوو وی دا م خوښه ده چې دا تاسو له د جهنم د اور په بنګړو بدل شي وی نه داسې خو نه ده خوښه نو یې بیا خامخا زکات ورکوي دې نه پته ولګېده چې کم انسان یو زنانه کالی اچولي او د هغې کالو زکات نه ورکوي نو د دې کالو نه به الله د قیامت په ورځ د جهنم د اور کالي جوړ کړي لاس کې بنګړي دی او زکات نه ورکوي د اور بنګړي به ورته الله په لاس کې واچوي او کاملې دي او په هغې کې زکات نه ورکوي نو په غاړه به ورته رب العالمین د اوره میل واچوي او که والی دي یا نور سامان د سر وغیره او په هغې کې زکات نه ورکوي نو کم اندام کې چې دا کالی لقیږي په دې اندامونو کې به ورته رب العالمین د اور کالی ور واچوي او الله دې د جهنم د اور نه وساتي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی ابو طالب د حضور پاک تر او د نبی علیہ السلام مبارک ډیره زیاته مینه کړې ده ورسره او ډیر د محبت اظهار یې کړی دی نو یو ځل او کافر مړ دی نو یو ځل د نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو وی صیب ته خو ستا ډېر مدد کړی دی او د کافرو په مقابله کې ستا خدمت او دفاع کړې ده نو د ده به څه حالي په آخرت کې او په قیامت کې وی که زه نه وی نو دی به د جهنم په لاندې درجه او طبقه کې پروت و خو زما د برکت نه ده سره به الله په عذاب کې لږ اسانتیا کوي هغه اسانتیا څه ده وی دا لاندې د خپې دا ویښ دا تلې دی کې به سکاره پراتی دا اور سپلی شوی مثلا دی کې به سکاره پراتی په دې ویښ کې ابه دونه ګرمي چې د هغې د وجې به مازغه خوټ کېږي الله دې مساعد نو دا د یو انسان نه و چې لاس کې مې بنګړي د اوري صرف لاسونه به مې سوځي یا په سینه مې د اور د امیلي نو صرف سینه به مې سوځېږي نه چې خپه کې یو سکاره پروت دی مازغه خوټ کېږي نو دې سره ټول اندامونه او ټول وجود د الله په عذاب کې مبتلا دی نو حضور پاک ورته دا فرمایل وی که ستاسو خوښی چې دا د دوزخ او د جهنم په اور باندې بدل شي نو بیا مور کوي زکات وی نه د الله رسول دا خو نه ده خو قرآن شریف کې رب العالمین فرمای او په احادیثو کې نبی علیہ السلام فرمای رسول الله مبارک فرمای ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلکته دو معنی یو معنی دا ده چې یو سړی زکات نه ورکوي دا مال به الله هلاکوي او بربادوي مثلا ما سره پیسې دي او په هغه پیسو کې مثلا ما سره 1,00,000 روپۍ دي او په هغې کې په ما 2,500 روپۍ زکات فرض شو او زه دا 2,000 روپۍ زکات ورنکم په کار دي چې ورکم او ورنکم دا 2,500
دا 2,500 روپۍ ما پردې حق ورنکو د خپل 1,00,000 سره مې جمع پرېښودی، نو زما دا 1,00,000 به بربادي کې او خرابې به کې. یو مثال به د تاسو له درکم چې تاسو پې ښه پېژئ. یو انسان دی چې هغه دننه مریض دی او بیمار دی، د صحت نه نور ترندس کارېږي، خو دننه مریض او بیمار دی. دی لاړ ډاکټر صاحب نه. ډاکټر صاحب ورته وایي چې تا ته جاړ لیکم د دستونو دارو، چې یو 2 ورځې 3 ورځې ستا جاړ وشي، جاړ به کې. نو دې که د هغه ډاکټر صاحب یا د هغه حکیم صاحب په خبر عمل وکړي او دې جاړ وکړي، لاسونه هم چې پړ شي، مخ هم چې پړ شي، او خپې هم چې پړ شي، وجود هم سست شي، کمزوري شي، د ګرځېدو نه موځي، کټ ته هم وغورځېږي، خو د څه وخت دپاره کمزوري شي. خو دا جاړ ظاهر کې د له وجود کمزوري که، خو په حقیقت کې د له وجود صحتمند که. چې دغه 4-5 ورځې تېرې شي، نو د وجود نه د هغه ګنده مواد ووتل، هغه فاسد مواد چې په وجود کې پراتو هغه تی وتل، نو بیا به دا وجود ښه صحتمند شي او اعلی مضبوط بشي. پخوا که ستاسو خیال نو زمونږ د حکیمانو به خامخا جاړ ورکول، او د خلکو به په کال کې یو ځل لازمن جاړ څکل. اوس هغه شی نشته. هغې جاړ سره به د انسان د وجود د دا چې څومره ګنده مواد فاسد و معده به پاکه شوه، کلمې به پاکې شوې، او دا زیات خطرناک سخا رطوبتونه به ووتل، نو نه به دا د کونډو دردونه او نه به د ملا دردونه او نه به د وجود دردونه. نو ظاهر کې خو دا جاړ سړی یو هفتې له کمزوري کي، وجود کمزوری شو، خو دننه نه صحتمند شي، وجود ټیک شي، چې هفتې پس بیا دې ګوري یو کال دپاره وجود ښه ټیټې او ښه مزېداري، او کال پس به بیا بټلي جاړ کوي. داسې ده که نه ده؟ دقه رنګې زکات دی. زکات دې ورکه، ظاهر کې خو یې دا مال کم که، خو مال خو مې کم شو، 1,00,000 کې 2,500 لاړې کمې شوې، ظاهر کې خو کمې شوې، لیکن دننه د ماد نه هغه فاسد مواد وباسي، چې یو هفته 2 هفته و میاشت تېرې شي، نو د کال دپاره د هغه مال ترندس ترندستې کېدله او مضبوطې کېدله. دا مال ترندستي څه ده؟ الله به یې دله ډېر هم کړي او الله به دله پکې پیدا هم واچي. برکت چې څه ته وایي، الله به دله برکت هم پکې واچي. دا د مال ترندستي ده. د مال ترندستي دا نه ده چې مال ډېر دی. ګورئ په دې ځان ښه پوه کړئ. لکه د وجود ترندستي دا نه ده چې وجود د انسان غټي، دا ترندستی نه ده. ترندستی او طاقت د وجود دا دی چې دې د ډېر غټ نه خو چې دننه نه دی مضبوطي. دقه رنګې د مال ترندستی دا نه ده چې مال ډېر زیات دی. ولې مال به ډېر زیات دي؟ هلته راته دشمني جوړه ده، په هغې روان پې پریشان دی. هلته راته مقدمه جوړه ده، په هغې پریشان دی. هلته د ښځه په کټ کې په داسې څښا مرض پرته ده چې ټوله ورځ د هغې دپاره پریشان دی. هلته د بچې په تکلیف کې پروت دی، د هغې دپاره پریشان دی. هلته راته د دنیا بل یو ټینشن او غم لګېدلی دی، لکه د وینو غوندې په هغې پریشان دی. نو کمال ډېر زیات دی، نو ترندستي پکې شته نشته، پریشاني ده. او کمال کم دی او برکت دی پکې. برکت دا معنا چې تم شکر دی ښې، ټینشن نشته، د بچو غم هم نشته، د ښځې غم هم نشته، د ګاونډي غم هم نشته، د دوست غم هم نشته. نو دننه د مال ترندست دی، وجود دی ترندست دی. دقه د زکات یو مثال دی. رونو ګورئ، مونږ به ظاهر وایو چې مال کم شو، لکه جاړو سره چې د انسان وجود کمیږي په ظاهر کې، خو په حقیقت کې دننه وجود ترندس کېږي. دارنګې مال دې ترندس شو. یو سړي به د مور او پلار ډېر لوی خدمت کوو، هېڅ کار روزګار به یې نه کوو، خو د مور خدمت او د پلار خدمت. نو مور او پلار چې مړه شو، نو په خوب کې یو نیک سړی ولید. هغه نیک سړی ورته وایي وی تا د مور او پلار ډېر لوی خدمت کړی دی، نو تا له یو انعام درکوم. څه انعام راکې؟ وی لاړ شه او پلانکې تیږه اوچته که د هغې لاندې به 100 درهمه پراتې. دی ورته په دې خوب کې وی برکت به پکې وي که به نه؟ وی برکت پکې نشته. دی راپاسېد، ښځې ته یې وی ما خو تا ګوره زه راټلم چې د مور خدمت کې او د پلار او ډوډۍ نه ګټې او مونږ بچي نار ګرځو، دا دې ما ته خو د 100 روپو درهمو انعام میلاو شو. یو تیږه راته په خوب کې چوښوله چې د هغې لاندې پرتې دي. نو وی ورشه راوړه که نه؟ وی نه ښځې هغې کې برکت نشته. وی ته برکتونو پسې ګرځې او مونږ د لوږې مړه شو. بیخ دې وزه برکتونه پرېږده، ورشه دا روپۍ راواله څه راوړه چې څه وخورو. وی چې برکت پکې نه، بلکل یې نه راوړه. ملا صاحب نه اورېدلي و چې ګورې برکت والا مال. دعا چې ځان ته کوې او دوستانو ته او بچو ته دا مه وایه چې خدای ډېر مال راکې. که وایې نو داسې وایه الله مال ډېر راکې، خو د برکته سره، دا برکت پکې وایه.
ځواني ډېره راکې عمر خو د برکته سره، بچي راکې خو د برکته سره، دا پکې خامخا وه. نو په دویمه شپې بیا خوب ولید، وی د مور پلار خدمت دې کړی دی، نو تاله یو انعام در کوم. څنګه انعام؟ وی د فلانکې تیږې لاندې به درته 10 درهمه پراتي، شیر ورو ریورس ګیرې ولګوم، لاندې خبره نه. دې ته بیا تپوس کوي، وی برکت پکې شته که نشته؟ وی نشته. وی نه مې دې پکه. سار چې پاسېد ښځې ته یې وی وی نیک بختور شب پرون سل وی اوس ته 10 خبره راله، رو رو شیګ ورې لاندې روان دي شابه راواله. وی ښځې برکت پکې نشته نه رالم. وی برکت او برکت برکت موږ د لوږې مرو، بچي د لوږې مرو، ته په برکتونو پسې ګرځې. بیا یې په درېیمه شپه خوب ولید، بیا ورته سړی وی وی ورشه د پلانکي تیږې لاندې 1 درهم پروت دی، 1 روپۍ. وره خبر یې ویله نه. وی برکت پکې شته که نه؟ وی یو شته پکې. سار چې پاسېد ښځې ته یې وی 1 روپۍ پرته ده. وی ما درته نه وی چې 100 ښه هغه 10 ښه وی، خبره روپۍ له راله که نه؟ وی نه ښځې دا رالم دی کې برکت دی. وی زه ګرځه برکتونو پسې نه. ظاهر کې کمې ښې دي، یو ښه ده که 100 ښه دي؟ تاسو نه تپوس کوم. ظاهر کې 100 ښه دي، خو برکت په چا کې دی؟ یو کې. نو په باطن کې دننه یوه ښه ده اوس، وی برکت دی. نو لاړ چې هغه تیږې اوچته کړه 1 روپۍ پرته وه، چې هغه یې راواغېسته، یاره ډېره موده شوه زما بچیم نار دی، راشه نن پې ښه خوراک وخوره. نو د دریاب په غاړه راته یو کب یې پې وه، راشه نن بس پور کب وخورو او بچي به مې ښه خوراک وخوري، ځکه ودور بشو په ډوډۍ. چې کب یې راوړه کور ته یې وغورځو، ښځې دا به پخی او سپور سپور به یې نن ته او دا بچي دې خورو. چې دننه یې پرېکه پکې یو هیره راوخته، یو علا لال یو هیره، یو ملغلره قیمتي پکې دننه راووت، راویغېسته. ودرېږه ګورم چې دا څه شی دی. دوکان ته یې وړه، دوکاندار ته یې وروویشته، وی دا واله په څو اخلي؟ دا دې څو کړل؟ تا سره د شي قدر نشته. دوکاندار وی چې دا ډېر مالدار دی، دا مالدار سړی په پیسو پروا نه ساتي. زر یې راوچته کړه، دا خو جي د دې قیمت ما سره نشته، دا پلانکي سړي له لاړ شي. سړی خو پوه شو، برکت پته ولګېده، بل نه لاړ. او په هغه زمانه کې په لکونو درهمو باندې هغه یوه هیره خرڅه شوه. سړي باغونه مو شو، د سړي ځمکې مو شوې، د سړي نوکرانه مو شو، بنګلې هم جوړې شوې، اوښې او ګډې چیلې مو شوې. دا ولې رونو؟ اوس که د ښځې منلې وې نو 100 خو ډېرې وې، ظاهر کې خو خبره ټیک وه، لیکن چې د ښځې ونه منل او د برکت لحاظ یې وساته، نو هغه 1 روپۍ کې ولا رب العالمین څومره خیر واچه. دقه مثال دی د هغه پیسو چې زکات دې ور نه کې او کومه پیسه در سره پاتې شوه، نو دې کې به برکت نی، شی به ډېري، د هغه 100 درهمو مثال وي. او د هغه انسان مثال وي چې ظاهر کې وجود ټیک دی او دننه کوکله دې خراب دی. او چې زکات دې ته وویست نو مال دې تندرست شو، لکه چې جاړ سړی وکړي، ظاهر کې سړی ټپم شي، ظاهر کې سړی کمزور هم شي، دننه تندرست شي. د هغې روپۍ مثال دی چې کم برکت پکې وي. نو زه به دا ټولې خبرې درته پرېږدم. الله او رسول چې کومه فیصله زمونږ دپاره کوي، ابه زمونږ د خیر ښېګړې وي او که نه تاسو وایئ. الله او رسول په موږ مهربانه دی، رسول الله مبارک په موږ مهربانه دی، الله په موږ مهربانه دی. نو الله او رسول دا وایي ورکه زکات، مال کې دې برکت پیدا کېږي. ظاهر کې شیطان وایي ګورې کم شو، دومره کم شو، دومره د شیطان موره ورکه. الله او رسول خوشحاله کا، مالونه الله سره دي، مال کې برکت به دې پیدا شي او ترغیب درکوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما اختلت مالا زکات قط الا اهلکته. ما اختلت مالا خلط کېږي نه مال سره زکات، مګر که زکات یې ورنکو د خپل مال سره ګډ پرېښود، نه مال به له هلاک کړي. دویمه معنی څه ده؟ دویم دا چې یو سړی مالداري د بل نه زکات اخلي، تا ته پته ده چې په ما زکات نه کېږي او ته یې بیا هم اخلي، نو چې هغه زکات د خپل مال سره ګډی هم به دا مال هلاک شي. دې دویمه معنی. اوس الله څه وایي؟ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، وایي چې څوک د الله په لار کې مال خرج کوي. دا ډېر عام مفهوم لري، عامه معنی لري. د الله په لار کې مال خرج کول زکات ورکول شو. د الله په لار کې مال خرج کول قرباني هم شوه. د الله په مال کې مال ور خرج کول دا صدقه فطر هم شو. د الله په مال کې مال خرج کول جمعات جوړول هم شو. د الله په لار کې مال خرج کول د دعوت په لار کې هم خرج شو. د الله په لار کې مال خرج کول، جهاد کې مال خرج کول، دا ټول پکې رااله. بیا موقع ته ګوره چې کم زیات اهمیت لري. فرضي مال د الله په لار کې خرج کول، زکات پکې رااله. اوس رب العالمین څه فرمایي؟ وی د هغې مثال داسې که مثل حبت یو دانه ده،
انبت 7 سنابل ګور الله وی او دا وږي زرغون کی یوې دانې نه 9 وږي وزي او فی کل سنبلة 100 حبه او په هر یو وږي کې 100 دانې وي نو ټولې څو شوې په وږي کې 100 او د دانې نه 9 وږي پیدا شو نو څو شوې 100 والله یضاعف لمن یشاء الله وی چې دې نه به همدله زیاتوم نو ما ته چا مخکې ورځو کې وی غنم چې رزق د ځمکې سر له راغی او په یو وږي کې 50 او شپېته دانې دي مونږ یې رجو داسې ده که نه په یو وږي کې څو دي 50 او شپېته دانې چې مونږ غټ وږي وګورو پکې لټو ما وی لا کم دی رسول الله 900 یادې کړي دي الله په وږي کې څو یادې کړي دي اصل نو د یو دانې نه څو شو 900 دا برس ځمکې د رزق منورم سر لره او بیا ورپسې الله وی والله یضاعف لمن یشاء مې غنمو کې به دیم دا بل شی روزي څه ورته ویې لکه هایبریډ ورته وایي که نه مې هایبریډ به دې په غنمو کې مروزي لکه څنګه چې په جوارو وږو کې راووتل الله ویلي دي نو چې الله یو مثال ورکړي نو خارج کې به موجودی درته نو دا دانه به 900 دانې پیدا کوي او والله یضاعف لمن یشاء نه اشارتن دا معلومیږي دې نه به زیات هم دله پیدا کړي نو الله یو په 900 د هغې نه زیات در کوم مال چې دې خرج کړ او ډېر عجیبان داس کې رب العالمین فرمایي قسم په خدای سړی حیران شي الله سوی انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم ای انسانا ما چې څه درکړي دي د هغې نه ورکه عجیبه لفظ دی انفقوا مما رزقناکم چې ما څه درکړل که نه خو ستا نه دي زما دي ټول دنه یو ساعت کې اخیستی شم نو چې ما کم شی درکړه هغې نه ورکه که نه دا خو ستا نه دی دا خو زما دی ومما رزقناهم ينفقون دا متقیانو صفت کې الله فرمایي چې موږ څه ورکړي دي د هغې نه خرج کوي نو مما رزقناهم انفقوا مما رزقناکم چې ما کومه روزي درکړې ده بنده ستا نه ده که نه دې ځمکې نه ده له ما راوښکې ده په دې لاسو کې د کر طاقت درته ما پیدا کړی تخم ده له ما پیدا کړی دی اوبه درله پکې بیا ما په ځمکه کې پیدا کړی دي نو چې ما درکړل نو ستا پکې څه دي پکار داره چې زه یم 100 په 100 ورکه نو هم پکار دی چې ته یې ورکې نو زه په 100 کې 100 په 100 نه یادوم زه په 100 کې 2 روپۍ یادوم 100 کې څه یادوم 2 روپۍ رب العالمین فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې یو سړی ګوره مبارک پیغمبر مبارک فرمایي وی داسې روانو په یو ځای کې او دې کې مې د اسمان نه یو وریځ راښکاره شوه او د هغه وریځ نه مې یو غیبي اواز واورېد اسق حدیقة فلان اے وریځې ورشه د فلانکي سړي باغ وبکه وریځې نه مې اواز واورېد وی ناګانه دا وریځ روانه شوه او پړق پړق شروع شو او یو غر دی په هغه غر د پاسه دی باران وشو پته لګي که نه چې هلکه دې خوا باران دی پړقار دی هوا یخه شي چې باران وشو دا سړی وایي زه حیران یم چې دا کوم زبرګ سړی دی ولی الله د زمانې سړی دی چې الله وله وریځ پیدا کړه او وریځ ته اعلان هم وکړه چې د فلانکي باغچه وبکه نوم یې ورته واخېسته د دپاره دونه الله مهربانه دی دومره انتظام وله کوي وایي زه په دې سوچ کې یم چې هغه مخامخ غر باندې کوم باران وشو د وریځې نه نو هغه اوبه را روانې دي او چې زه کوم ځای ولاړ یم په هغه ناقه د پاسه راځي په هغه لښتي د پاسه اوبه راځي چې په هغه لښتي د پاسه اوبه رالې اوس اوبه مخکې روانې زه ورپسې روان شم ودرېږه ګورم چې د اوبه کم خوا ځي اوبه روانې دي زه ورسره لښتي روان یم ناګانه هغه وریځ نه چې کومې اوبه راغلې وې لښتي کې روانې دي دا په یو باغ ورننوتې یو دیوال زه ورپسې ورننوتم او په هغه باغ کې یو سړی دی بیلچي ورسره ده هغه ورخونو ته ولاړ دی هغه اوبه کله یو پټي ته ورپرېږدي کله بلې باړی ته کله بلې ته دومره اوبه په هغه لښتي کې راغلې چې هم د هغه پټۍ پې اوبه شو بوهو تپوس کومه هلکه ستا څه نوم دی نوم راته ووایه زمیدار کاکا ته مې وي هغه وی زما فلانکي نوم دی حقه نوم یې راته واغې چې کوم ما د وریځې هغه غیبي اواز اورېدلی نه فلانکي نوم دی تا نوم تپوس دې څنګه وکړه وایي ما وی چې دقه وریځ چې د اوبه د کمې وریځې دي دې وریځې نه مې غیبي اواز واورېد اسق حدیقة فلان چې ورشه د فلانکي باغچه وبکه سیراب کا نو ما وی ته ګورم نو ستا نوم ما اورېدلی او ستا باغچې له الله دونه انتظام وکړو وریځې پیدا کړه دلې مخامخ غر باندې ووروله او لښتې یې د ټډک کړه او دلته یې درته راورسم دا ته څه داسې زبرګي کې او نیک عمل کې چې پروردګار دومره احسان در سره کوي وی زما خو نورو څه نیکي نشي زه خو چې کله دا باغچې نه کم فصل لوځي که نه نو هغه درې ضایع کړم نو یوی څه په دې باغ واپس لګو په باغ هم خرچه کېږي یوی څه د الله په لار کې خیرات کم
او یوی خپلې ښځې او بچو له یو څه ګوره د الله په لار کې باغ خو تم خرچ او زه خرچ کوم هغه وجه خو ختمه شوه بچو له خو یې تم وړی او هر سړی یې وړي خو لیکن مقصدي شی څه شو ادا چې 3 میسه د الله په لار کې خرچ کوم او خیرات کوم نو دا هغه انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچ الله څونه خوشحاله شو مستقل وریځ او مستقل باران او رده دپاره الله تنظیم کوي او د اوبو تنظیم ورله کوي نو رب العالمین دروغ نه وایي د الله رسول دروغ نه وایي انفقوا من طیبات ما کسبتم چې کوم حلال مال تاسو ګټلې دي هلته وایي تاسو ګټلې دي یعنی لاسته استعمال شوي دي پیسته استعمال شوي دي هلته وایي چې انفقوا مما رزقناکم مال ما در کړی دی مما رزقناهم ينفقون ما در کړی دی نو لاس پیستا دي خو ګورې نور اوبه ورته ما پیدا کړي دي آب و هوا موسمیات ما پیدا کړي دي نور سپومې والا ما پیدا کړي دي په ځمکه کې د زرغونتیا طاقت ما پیدا کړی دی دارنګ یو سړی ډیوټي کوي او د پن چې قلم چلی او تنخواه اخلي دا لاس کې طاقت د الله پیدا کړی دی دا قلم رقول د الله په اختیار ته کې او دارنګ دی دا عقل باندې چې کومه نوکري کې د الله یو سړی دکان کوي دا مال دا فرصت دا روغ صحت دا ګاک راوستل دا ټول د رب العالمین کار ده کدن اونه غواړي دومره به دې تاواني کړي چې د حد نه وتې رونو نو الله فرمایي چې دا شی ما درکه نو خرچه کا ولګوه اوس بل دی الله څه فرمایي دې نه خشته او مزېدار ټکې من یقرض الله قرضا حسنا دا عجیبه نکته ده وی الله له به قرض څوک ورکړي قرض راکړي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لکه زه تا ته یم لکه لغونې قرض راکه نو او خشته قرض حسنه قرض حسنه دا چې په ټیم به در کوم تنګوم به دې نه کړوم به دې نه نو چې ته په ما ادبار دې وي خو را به کې او که ادبار دې را باندې نه نو ورور په قلار کې نه نشم در کوم او چې ادبار دی وي پچا نو خلک وی راشه وربکم ولی ورکم پرې د ما سره سي پرتی دی به فایده والی سبب په کار شي کنه خوشاله بشي زمانہ نو الله وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وی سوق دی په دې بندگانو کې چې مال خشته قرض راکي الله وی اوس کدی په الله اعتماد شته چې مال راکي خو ورې کولا او کې نه ورکه الله لره دې د پاسم نو پته ولګي چې ستا په الله اعتماد نشته یریږي چې دا خدای جوړ دروغ وای العیاذ بالله یریږي چې ور به کوم بیا به را لره نکی العیاذ بالله یریږي چې ور به کوم سبب ټال مټول کوي جنن در کوم سبا در کوم نو د اعتماد دا یقین په الله ساتل شي ها د اعتقاد په الله بس دا یقین ساتي په الله دا یقین دی چې دل زور کوم الله لا نو مال به خامخاره کوي او په خپل وای قرض راکا قرض خوري نه رب العالمین نو ته محتاج دی اغوندی نه رب العالمین نو ورته محتاج دی اوسېږي پکې نه چې تانه غواړي نو ورته محتاج دی ستارور لغواړي ضرور غریب لدی ورکا لې گاونډي غریب لدی ورکا ستارور لغواړي ستا گاونډي لغواړي تعالی دنیا خکای د زکات فائدہ څه ده د زکات غټه فائدہ ده چې په معاشره کې یو بل سره ورولي جوړ شي خشتر ورولي په معاشره کې جوړ شي ځکه دا غریب اکثر د مالدار ته غوسي د سره دونه مال د ما سره نشته نو چې دی غله زکات ورکې نو ابم لګ مالدار شي او بل سره مینه به پیدا شي نو تعالی په معاشره کې خلکو سره مینه پیدا کوي ستارور پتا مړی او وېدا د چاله ورک دا مال وی راک لکه زه تا ته یم لکه دې رور لرې ورکو څومره احسان چې دي په ما دې زه به در کوم ځه دا غټه ښېګړه ده کنه نو وی ته دې خپل رور له ورکه الله وی دا مال قرض دی نو چې الله قرض غواړي الله بدل خلاصوي ښه دا مونږ کمقل یو مونږ سادهګان یو چې کوم انسان د الله په لار کې خرچه کړې ده یو څو مثالونه درته اوس ښیم چې مال کم دی او که مال زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مدینه منوره ته راغی یو بل صحابي دی حضرت سعد بن ربیع رضی الله عنه نبی علیہ السلام د هغه په منځ کې دوستانه تعلق جوړ کړ چې دوستانه تعلق یې جوړ کړ نو دا به غرورولي و دوستانه رورولي و نو دا سعد ابن ربیع رضی الله عنه ورته وی د انصاري دی د عبدالرحمن ابن عوف ته هلکه وی راځه یو چل کو وی ته زما رور شو نبی علیہ السلام ماله ته رور یو مهاجر او انصاري بیرونه کړل یو چل در سره کوم زما مال دی در سره نیمو
څومره زما باغونه د کجورو څومره مال نیم زما او نیم ستا. نمبر 1. دویم زما 2 ښځې دي. یاره خو زه یم چې صحابو کې څومره قرباني وه. زما 2 ښځې دي. دا ورته نه وایي چې هغه بوډۍ به پکې تاله درکړم. دا هم ورته نه وایي چې راشه یو تله طلاق ورکوم ستا به شي. وایي راشه دواړه وګوره چې کومه دې پکې خوښه وي نو زه به هغې له طلاق ورکړم چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کړم. دې ته ایمانداري وایي او دې ته ایثار او قرباني وایي. که د دې زمانې څوک ویوي به چې ډېره ښه خبره ده ګوره انتقال به راپسې خیجی او راځه ګوره شټام را سره ولیکه هسې نه چې سبا یې رانه بیا غواړې داسې ده که نه او ښځه زه چې ځو یو پکې خوښومه ځکه خدای مفتو کې راکړه نو او ته څه وایي بارک الله لک فی اهلک و مالک ستا په اهل په ښځه او په مال کې دی الله دله برکت پیدا کړي دغې ته مې حاجت نشته. دلونی علی السوق بازار راته ښایه ما ته الله له تجارت چل ښودلی دی بازار راته ښایه. نو بازار یې ورته چې بازار یې ورته وښو نو ګټه یې وکړه بل اوس بیا تجارت ته ځي. ګوره قرباني یې وکړه که نه لږه لږه ګټي دونه یې وګټلې چې بل اوس یې واده وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخې له راغی چې راغی نو د واده دا نښې پېژندلی کېږي. اوس هم چې چا واده کړي نو پته یې لګي چې د واده کړی دی. د واده څه نښې مخې پې وې د پاسه نو رسول الله مبارک تپوس کوي ماهیم هلکه داسې شی دی؟ وی صاحب واده مې کړی دی. وی څوک دې په نکاح اخیستی دي؟ چا سره دې واده کړی دی؟ تزوجت امرأة من الانصار یو انصاري ګینۍ مې په نکاح اخیستې ده. یو انصاري د انصارو یو ښځه ما سقط لها مهر دې وله څه مقرر کړی دی؟ ولیمه دې کړې ده او که وی دومره صاحب ولیمه دې کړې ده که نه؟ نه صاحب ولیمه خو مې نه ده کړې. وی اولم ولو بشاتن وی ولیمه وکړه د واده ډوډۍ یو چیلې ګډ دې ولینې خو دا ولیمه وکړه او د دواړو جهانو مبارک سردار ورته دعا وکړه چې دعا یې وکړه ولګېده دعا دومره مال یې شو که نه. هغه زمانه کې خو دا د کاغذي روپۍ نه وې دا ډبلې روپۍ وې د سپینو زرو روپۍ به وې او د سرو زرو د سپینې هغې زرو ته به هغې درهم وې او د سرو زرو هغې ته به دینار وې. دومره روپۍ شوې دومره چې دا روپۍ به دوی کال پس لګې صفا کولې چې زنګ ته یې لاړ شي زنګ ورپورې وننښلي خړ نه شي دا صفا شي په سرو سپینو پورې زنګ نه نښلي خو بیا هم خلک پاکۍ صفا کوي نو هغه خلک په نوکرانو باندې یا په خپله مږي نو دا روپۍ دونه ډېرې وې که نه چې ده به په بارونو باندې نور ته واچولې نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځول دومره ډېرې اوښان به یې پې د پاسه ګرځول چې د اوښانو خپو سره دا زور والي او له دې نه هغه زنګ لاړ شي او نو یې شا به یې دونه غټ لوښې به او دومره غټ لوښې لکه څنګه چې غنمو ته سړی لوښې ور اړمئ به یې ور اړمو او دا به یو کس پسې کور ته لېږه. بیا به یې څه وی نبي علیه السلام سره په احد کې چې کم خلک شریکان شوي دي راولې یا د هغې بچي راولې هغې له به یې ډک دا کاسې او ډک لوښي په زولو کې اچول او هغې له به یې لېږل. بیا به یې د حدیبیه کې چې د نبي علیه السلام سره کم صحابه شریکان شوي دي 1400 کم و بیش راولې که هغه جمدیني د هغې بچي راولې نو هغې له به یې دقسې په لوښو باندې ډکې روپۍ ورکولې او کور ته به یې وړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انفق مال خرچ کوه ولا تخشى من ذي العرش مقلا او د الله نه مه یریږه چې د عمل به مې کم شي مه یریږه د الله عرش والا ذات نه مه یریږه چې د عرش والا ذات به زما د عمل ګورې کم کړي چې الله درته وایي دا زما له قرض دی نو بیا به دله پوره کوي قرضدار یې خپل قرض خلاصوي ورکوله. نو عبدالرحمن ابن عوف دومره مال شو دومره چې د حد نه وتې نو چې کله وفات شو نو 4 بیبیانې وې 4 نو 4 بیبیانو کې دا قانون دی چې اولاد وي نو د 4 بیبیانو اتم رسد کېږي 1/8 او چې ښځې 4 نو هغه اتمه به په 4 تقسیم کې نو د یوې 1/32 22 حصه رسېږي 22 نو هغه یو بیبي یې وایي وی داسې کار دی چې ماله په جایداد کې مې څه نه غواړم په باغونو کې مې څه نه غواړم په مریانو کې هم نه غواړم په اوښانو کې هم نه غواړم او په کجورو کې هم نه غواړم صرف نغد مال کې هم ټوله نه غواړم لږه راکې ټوله نه غواړم لږه راکې نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې دینه د سرو زرو سکه 80,000 دی هم هغه پوره حصه نه ده معمولي غوندې وله ورکړې
حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې د چا د مسلک سره زمونږ تعلق د مذهب امام څونه خرچه به کول الله اکبر دومره مال به خرچ کاو چې د ټولې کوفې د کونډو نومونه ورسره په رجسټر لیکلي د یتیمانانو نومونه ورسره په رجسټر لیکلي د مسکینانو فقیرانو نومونه ورسره په رجسټر لیکلي نو دا به ډکې ډکې کاسې هغې پسې لېږلې او په اخترونو کې به جامې ورکولې 14 مدرسې یې چلولې 14 د 14 مدرسو ټولو خرچه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برداشت کوله او چې کومه کمیټي وه د 40 کسانو د لوی علماو د هغې ټوله خرچه د امام صاحب په غاړه وه چندې یې نه غوښتې د کپړې تجارت یې کوه چنده نه وه د کپړې تجارت یې کوه نو مال یې څونه شو ته وایې چې دا دونه مال خرچ کوي او په کاسو ډکې ډکې روپۍ نو دا مال خو به بس ختم شي که نه مال ختم نه شو چې کله وفات شو نو په خزانه کې د امام ابو حنیفه په خپله خزانه کې 56 کروڑه درهم پراته 56 کروڑ درهم اوس د دې زمانې چې د روپۍ جوړه نو اربونه ته جوړېږي کربونه ته جوړېږي اربونه هم نه کربونه ته جوړېږي کم شو مال او که زیات شو راشه ورپسې قارون له دا د زیاتوالي مثال راشه ورپسې قارون له قرآن حکیم وایي زه نه ویم قارون خپل مال ته غاویره اوهو دما دومره مال دی دما دومره دولت دی دومره دی قرآن وایي چې خزانې نه کنجیانې به یې لویې ډلې ګرځولې لویه ډله د کنجیانو دپاره مقرره وه چې د هغه خزانو کنجیانې به یې ګرځولې نو چې کنجیانې دونه ډېرې دي نو جرندې به څو نه او یوه جرنده بیا یوې کوټې ته لګېدلې چې بیا خزانې به څو او یو ځل دقسې راووته په هغه خشته جوړه کې او کالي یې چولي دي او تاج یې په سر دی او لاس کې هم بنګړي دي ځکه په هغه زمانه کې به سړو هم بنګړي اچول لاس کې لکه اوس چې څوک ګړی چوي په لاس کې بنګړي به اچول په ډېر لوی شان او روب او دبدبه کې نو خلکو به ویل یا لیتني اوتیتو مثل ارمان دې قارون ته چې کوم مال میلاو دی که داسې زما وې که دا زما وې نو حضرت موسی علیه السلام به ورته وایي زکات ورکړه ویې ټکسونه نه ورکوو زکات ته به ټکس وي اوس یې ورته موږ ټکسونه نه ورکوو غریبانانو مسکینانو له ورکه ټکسونه نه ورکوم الله لار کې عمالقو سره جهاد کوم الله په لار کې بیت المقدس ازادوم جهاد کوم پیسې راوړه دا د دې دپاره مشري کې چې پیسې خلکو نه غواړې هلکه عمالقه دي جهاد ورسره کوم بیت المقدس ازادوم جهاد کوم وی نه ټکسونه ورانه نه غواړم نه ورکوم زکات ته ټکس وایه او الزام لګاو په اوس هم چې څوک زکات مړه دا څه کوي دا مدرسې مړه ځان له جوړې کړي دي او یو لیڼې شروع کړي او دا دادي او دا دادي او دا دادي او چې څوک غواړي الزامونه ورباندې لګوي الله څه چلو کو دا ګمراهۍ بیا الله لارې جوړوي او دغه داسې نه رانیسمه لګي نورم برابروم نو شیطان ګوره چې نیکي کوله د الله مدد به ورسره چې نیکي نه کوي ګناه کوي نو بیا الله شیطان ته ورپرېږدي نو شیطان خپلې پنجې وله په دا زړه د پاسه خښې کړې نو دې قارون ودرېږه چې دا موسی علیه السلام هر وخت زکات غواړي او ما ته بخیل وایي چې نه ورکوم او ما ته د شیطان ملګري وایي چې نه ورکوم ودرېږه چې لږې بدنام کړم لکه اوس چې دا بعضې خلکو مدرسې بدناموي عالمان بدناموي طالبان بدناموي جهاد بدناموي دا یو لاره روانه ده کنه اسلام شعائر بدناموي دعوت الله والا خلق بدناموي نیکان بدناموي دا یو لاره ده شیطان دی وسوسې چي ودرېږه بدنامومه یو ښځې له پیسې ورکړئ تاله دومره پیسې در کوم او چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي ته په مجلس کې پاسې چې موسی علیه السلام خلکو ته نیکي ښیې او ما سره دې ګناه کړې ده دا ګوره ډېر خطرناک الزام یاد ساته رونو ګورئ د بل د بېعزتۍ کوشش به نه کوې چرې به م نه کوې دا وګڼه په دې سر د پاسه چې زه د بل بېعزتي کوشش کوم زما د سر د پاسه هغه ذات پروت دی چې زما ټول عیبونه هغه ته معلوم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم ګورئ دا د رسول الله مبارک د حدیث مفهوم دی وایي که تا یو انسان عیبونه راوباسې او عیب پکې پیدا کوې او راوباسې نو وایي ستا هغه عیب چې په 200 پردو کې پټ دی ابه الله راوباسي او رسوا به دې کړي ګورئ پریدي به دې نه خامخا به یې راښکاره کوي بدل به په دنیا کې خامخا خلاصېږي پرېږدي دې نه
نو ښځه پاسې د مجلس کې لوی د زرګونو خلکو مجلس دی، ته خلکو ته نصیحتونه کوې او ته دا خلکو ته په خپله سینګې، ولې زه په خپله سینګې یم؟ نو وایي دا ګناه دې ما سره نه ده کړې. څه دې خیال دی چې پیغمبر ته مخامخ څوک دا خبره وکړي نو دا تباهي ده که نه ده؟ دا د خدای غضب سره ډغره وهل دي که نه دي؟ او د موسی علیه السلام زړه څه وی بیا دغې وخت کې؟ اوهو جلالی پیغمبر وی ښه وی او دا ښځه بلکې ودرېده، بیا به کېناسته، د خولې نه اول خبر هم نه شویستی، بیا به ودرېده، بیا به کېناسته، بیا به ودرېده، وبه یېرېده، بیا به کېناسته. وی څه وی؟ ښه وی وایه ځه تا د الزام ولګو، هغه ذات باندې دې ستا قسم چې د اوه اسمانونه ودرولې دي او دا ځمکه، دا دې رښتیا ووی. بس ښځه پره پیدو شوه، وی نه صاحب معافي غواړم، ما دروغ ویلی دي. دا چا درته ویلي؟ چا لمسولې؟ وی قارون راله پیسې راکړي، قارون پیسې راشه چې دې خبرې نه خلاص شو. بس موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر دی، هغه کې خو بیا هغه زور دی. وی ونیسه ځمکې راکاږه ځان ته، بس ځمکه وشلېده او په دا ځمکه دې ننوت. وی بیا راکاږه او دې چیغې کړې ای موسی ما معاف کا، ای موسی ما معاف کا. وی نه اوس ته چېرته معاف کوم؟ بیا وی راکاږه، نور بیا راکاږه، رو رو نږدې کېږي دې مری ته ورسېد. وی راکاږه او دې چیغې وی نه دې معاف کو، ځمکه کې دننه شو. رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وحی رالیږي، وی ګوره څونه فریاد یې درته وکړ، معاف دې نه کړه. وی الله په مې الزام ولګاو، زه یې رسوا کړم، زما دعوت کار کم دی کو، بیا زه خو یې بدنام کړی وم، الله تا مدد وکړه. وی سپېرو که نه تا ته 500 چغې ووالې، که ما ته دغې یو ځلم چغه والې وه بیا مې معاف کوه، یو اواز کې مې ماته کړه، سپېره ما ته التجا ونه کړله. الله دونه رحیم ذات دی جناب. نو قارون وی ټکس دی او زکات او دا دی هغه دی. نو مال څه شو؟ قارون څه شو؟ نو ځمکې ځان تراخ که نو دغسې پکې تاویږي، سزا یې دغه ده، دقسې په دا ځمکه کې تاویږي او ساتې نوځي او تر قیامته پورې رو رو په لاندې روان دی، ځمکې ځان ته راکوي. ما اهلکت مالا زکات قط الا اهلکته، زکات به ورکوې، دا د خدای حق دی د مال. مثالونه نور هم ډېر دي خو یو څو مسایل د زکات ته ذکر کوم. زکات په چا فرض دی؟ چې کوم سړی مالدار دی. مالدار څه ته وایي د شریعت په اصطلاح کې چې زکات پې فرض دی؟ چې دا چې دومره مال وسره ی چې د هغې قیمت 52 تولې 2.50 تولې چاندی ته یا د هغې قیمت ته رسېږي. نو د نن ریټ ګورې، ښه ریټونه بدلېږي، ته به نننی ریټ هر وخت نه لګې، دا نننی ریټ دی، 2.50 تولو سپینو زرو قیمت به ولګې. دا چې چا سره ی دی مالدار دی، د بل نه به زکات نه اخلي، بل له به ورکوي، روپۍ نشته نغدې او د سره د سامان. نو که د کور هغه سامان چې د ضرورت سامان دی په هغې کې زکات نه کېږي. د کور د ضرورت سامان چې کور کې کوم استعمالېږي، کټونه شو، میزونه شو، لوښي شو، دا د ضرورت سامان دی، جامې شوې دا د ضرورت سامان دی، په دې کې زکات نه. دا زمیدار قلبه شوه، دا د ضرورت سامان دی. سنډا شو چې پې کار ځان له کوي، غوی شو چې پې ځان له کار کوي، دا ضرورت سامان دی. د څوکۍ دپاره ټوپک دې ساتلی دی، دا د ضرورت سامان دی. د مولا کتابونه دي او هغه کتابونه چې د هغه ورته ضرورت راځي او ګوري یې ګورې، الماری پې نه راډولی کړی، ګوري یې او ضرورت یې ورته راځي، دا د ضرورت سامان دی، دا د ضرورت شو. او که د دې نه علاوه د ضرورت نی نو بیا به قیمت و جنګوي. نو که نورې پیسې ورسره وي او د هغې قیمت 52 تولې چاندی قیمت دیر وس کې، نو بیا پې زکات شته او که ونه رسېد نشته. لکه مثلا د یو ښځې دي په 3-4 جوړو یې کار کېږي او 6 جوړې یې پرتې دي، دا 6 خو ضرورت نه زیاتې دي، د ضرورت نه زیاتې جامې قیمت به ولګوي. یا دې زمانه کې ټلویزیون ټي وي ته څه ضرورت دی، هغې قیمت دې ولګوي. فرج په ضرورت کې داخل دی، هغې ته اے سی په ضرورت کې داخل دی، دا د ضرورت سامان دی. د ضرورت نه زیات چې کم سامان دی د هغې قیمت ولګوه. نغد که د سره دي د هغه هم ورسره جمع که. که 52 تولې چاندی یعنې نو زکات به ورکوې، که هغې ته ونه رسېد زکات به نه ورکوې. سره زر چا سره دي نو که صرف سره زر نور ورسره څه ني نو چې 19 تولو ته ورسېږي زکات به ورکوي، او که د 19 تولو نه کمي زکات پې نشته. لیکن یو خبره ذهن کې واچوئ، که سره زر ورسره دي او نور مال هم ورسره دی، لکه مثلا 1 توله سره زر دی
یو ښځې سره او نور مال هم ورسره نور څه سپین زر دي ورسره یا ورسره نغدې پیسې دي یا ورسره د ضرورت نه زیات نور څیزونه دي اجت یې ورته نشته دی نو بیا ګورې دا توله سره زر به قیمت کې ټیک شو او چې هغه نغدې پیسې دي ورسره 2000 3000 زر یا د ضرورت نه زیات سامان دی هغې قیمت کې ورسره وجنګو نو زکات به اوس ورکوي نو سره زر چې اونیمو تولو نه کمي زکات پې نشته خو دا هغه وخت کې چې نور مال ورسره نی که نور سپین ورسره نغدې پیسې ورسره یا د ضرورت نه زیات سامان وسره نو بیا به دا سره دا قیمت کې هغې سره به وجنګې نو چې د هغې قیمت 52 تولې چاندې قیمت ته ورسېد نو بیا به ته زکات ورکوي په خبره ورسېد بله خبره درته یو سړي دوکان دی د تجارت د دوکان قیمت به لګوي که 52 تولې چاندې قیمت ته ورسېد نو زکات به ورکوي که ونه رسېد نه به ورکوي دا د تجارت مال شو دې ته ګورې زکات وایي او دا ښځې مونږ غر کې کړې چې کوم وخت کې وادي 10 تولې به کې 20 تولې به کې 8 تولې به کې او بیا زکات چې ښځه ورکوي بیا پرې غفه کېږي زکات به نه ورکوي او ګور یاد وساتئ دا کالې د دې ښځې مهر دی دا د سړي نه دی اوس مثلا ښځې سره 2 تولې سره زر دي یا 3 تولې سره زر دي یا 15 تولې دي نور ورسره اسم نشته نغدې ورسره نشته او دلته کې خاوند سره مثلا 1,00,000 روپۍ دي نو بیا د ښځې هغه کالې او د خاوند دا لک به نه جمع کېږي دا د خاوند دی دا د خپل زکات ورکوي هغه د ښځې مال دی اگر که کور کې شریک اوسېږي اگر که ډوډۍ شریکه ده خو دا د ښځې مهر دی یا د ښځې له پلار کم کالې کړی دی هغه د جهیز والا کالې خو د ښځې دی نو که ښځې سره مال نو ورسره دې جمع کړي او که ښځې سره مال نو د خاوند په مال باندې د ښځې مال سره نه جمع کېږي د خاوند ځان نه مال د هغه ځان نه مال یو عشر دی ګورې عشر جدا شی دی دا زکات دی دا به کال کې یو ځل ورکوي ځان له عموما د کال کې حساب ګراني ځکه بعضې پیسې سړي له مثلا پروس کال یو سړي سره پزبرګه کې 1,00,000 روپۍ وې بیا په روژه کې ورته 1,00,000 رالی بیا و د مثال په طور په لوی اختر کې 50,000 رالی نو دې د ارو پیسو ځان د کال نشي نه به حسابوي بس هغه چې کله ته مالدار شوی او زکات در باندې فرض شوی دی بس په هغې چې کال تیر شو په دې ټولو کال تیر شو دا به نه وی چې په دې بعضو خو 6 میاشتې تېرې شو او په دې بعضو خو 8 تېرې شوې نه چې کله ته مالدار شوی د زکات جوګه شوی بس د هغې نه کال حسابه وه نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې په کال کې ځان له ورځ مقرر بس هغه ورځ چې راځي نو ګوره چې مال دې څومره دی نو زکات دې ورکوه بل عشر دی عشر دا زکات دی عشر جدا شی دی عشر ګورې د پټي په آمدن کې دی د پټي نه کم آمدن وشي هغې ته عشر ویلې کېږي غنم دی وشو هغې ته عشر وایي جوار دی وشو هغې ته عشر وایي کې به عشر ورکوي په نغد مال کې زکات دې کې 40 روپۍ ده په نغد مال کې په 100 کې 2.5 روپۍ په 1000 کې 15 راځي که او په 1,00,000 کې 2.5 روپۍ د حساب شو او چې کم د پټي آمدن دی عشر نو هغه د شولګرې زمونږ شولګره چې ده د هغې اوبه د سیند دي یا مثلا دا زمونږ دا د جرندې پټي د هغې اوبه د کندې دي په دې کې 10 ده او د میرې پټي چې اوبې د بی دي بیا نه پې ورکوي یا ارټ باندې اوبه خور کوي یا په پمپ او په ټیوبل باندې اوبه خور کوي ګوره خرچه پې راځي په ارټ باندې هم کړاو دی او په ټیوبل هم کړاو دی او دارنګې د میرې اوبه د بی دي په هغې کې 10 ده شولګره کې 10 په هغې کې 10 دې کې کال مال نشته که دا 3 پس د دیو شو 3 واړو پس د عشر به ورکوي که 2 پس د دیو شو 2 واړو پس د عشر به ورکوي عشر به د کم ورکوي چې کم کور ته یوسئ کور ته بس دی لنډه خبره ده نور تپوسونه پکې مه کوه کور ته چې د کم شی په بوجو کې واچوه کور ته د کم شی حاصل کراوړو هغې کې به ورکوي خرچې به ترې نه وباسې او د ما خو بدونه یوریا لګېدلې او د ما خو به دومره دارو لګېدلې دي او دا چې دغه دې نو لګېدی دا غنم به دې شوي دا خو د هغې د برکته وشو که نه نو خرچې اخراجات به ترې نه وباسې کچه فصل چې دی خرڅ که کچه لکه غنم دی په کچه کې ورېبل چې لا وږې پکې نه دی شوی نو په هغې کې عشر نشته که پیسې دی کال ته ورسېدې زکات به پکې ورکې یا جوار وږې نه دی جوړ وږې ګور نشته پکې توقه پکې نشته وږې نه یې جوړ شوی او په کچه کې دی خرڅ کړل نو په هغې کې هم عشر نشته خو ګورې زمونږ خلک یې خرڅ په کچه کې کي خو حساب یې ورسره د څه کړي د پوخوالي کړي داسې ده که نه ده دغه خو پکې لا بېله ګناه ده دغه خو بېله ګناه ده
خو بهر کې دغه سړی ته ګورې نه خلاصېږي دا شر نه، داسې هیله جوړی. شوتل اگر چې شوتل پوخوالی د څوک پرېږدي نه، خو زمونږ په اصطلاح کې د شوتل مقصد هم دغه دی چې دا خلک یې ریبي، هغې کې به ورکې اوشر او بل بوسو کې اوشر نشته. یا کمو ټانټې چې دی وږي دې پرې کړی او کمې ټانټې پاتې شوې په هغه ټانټو کې اوشر نشته. او کم بوټي چې دا په غاړو لګېدلي وي سپیدار په دې غاړو باندې، پټي ته پې نقصان نی په دې غاړو باندې، دا معمولي نقصان خو خیر دی وي، پټې ورسره پوره شر نی په دې غاړو وي، په هغې کې اوشر نشته. او که کم سپیدار خلکو د بڼ په شکل کې کرلي 2 قطعه 3 قطعه چې هغه باقي فصل ځمکه فصل نه کوي، پټې دې ورسره شړ شوی دی او مقصودي فصل دې جوړ کړی دی، زیاتی نه دی د غاړو د خو زیاتی وي، یو مقصودي په هغې کې بیا اوشر ورکوي. بوس چې د خلکو پیسو کې هم نشته. کم ګاډي چې تا کرایه لاغېستی دی کرۍ پکې، سوزکې دې کرایه لاغېستی دی، موټر دې کرایه لاغېستی دی، بس دې کرایه لاغېستی دی، په هغې کې مشر زکات نشته. او که تجارت لرې اغېستی دی چې دا به خرڅوم اخلم بارګین دپاره، نو په هغې کې بیا زکات شته. کرایه دپاره نشته چې کرایه لري یو شی اغېستی دی او زه پې کرایه کوم، ورکې به چاله غریب له به ورکې. چې کوم غریب رور دی غریب دی هغه له هم ورکولی شي، رواره دی غریب دی هغه له هم غریب څوک چې په هغه خپله زکات نه واجب نه، او دارنګې خور دی غریبه د ورکولی شي، خورده دی غریبه د ورکولی شي. چاله به نه ورکې چې چا نه ته پیدا یا ستا نه څوک پیدا یي. پلار له به نه ورکې، د هغه خپل حق دی در باندې، زکات به نه ورکې. مور له به نه ورکې، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور بر ورپسې ځه، د مور نیا د مور نیکه د پلار نیا د پلار نیکه دی له به نه ورکې. زوی له به نه ورکې، لور له به نه ورکې، د زوی زوی د زوی لور د لور لور د لور زوی دی له به هم نه ورکې. تا نه کوم پیدا دي که ښکته دي او که ته چا نه پیدا که بره دي دی له به نه ورکې. رور له زیات مستحق ده چې غریب دی، خور ده زیات مستحقه ده چې غریبه ده، خورزار ویره ماما زوی ماما د ترور زوی ترور دی، دا چې غریبانان دي دی له زکات بلکل ورکولی شي، زوی او لوی له هم نه ورکوي. او ګاونډیان چې کوم دي غریبانان دی هغې له ورکه، خو کوشش وکړه چې کوم نیکان دی هغې له ورکه. چې ستا زکات باندې جامه والي او مونځ پې وکړي دا بهتره ده د هغې نه چې جامه پې والي او بېلمازي پکې کوي. ستا په زکات ډوډۍ والي او په هغه ډوډۍ خېټې ته لاړه شي او دې پې د الله عبادت وکړي، دا بهتره ده هغې نه چې ډوډۍ خېټې ته لاړه هلته جواري کوي. نیک سړي له ورکه. په جومات زکات نه کېږي، جومات له به زکات نه ورکوي، په جومات باسې خرچه کوي. او مدرسې لکه زکات ورکوي نو محتمم به پېیه چې دا ګورې زکات، ځکه د مدرسې بعضې مدونه داسې دي چې په هغې کې زکات نشي استعمالولی، بعضې داسې دي چې په هغې کې زکات استعمالولی شي. نو چې محتمم امانتګر محتممي نو هغه به پېیه چې رور دا زکات پیسې دي او د زکات په طریقه باندې راله خرڅ ابې د زکات په طریقه خرڅ کوي. د زکات په پیسو لار نشي جوړولی، لښتې پې نشي جوړولی. د زکات په پیسو جامه اخېستی شي بل چاله، نغدې ورکولی شي، کتاب پې اخېستی شي بل مسلمان له، دا دا زکات پیسې دي. که چاله زکات ورکې نو که دا دې ورته ام نه وي چې دا زکات دی نو ام خیر دی، وینا ته پکې ضرورت نشته. چې ستا په زړه کې دی چې دا زکات دی، که هغه ته پته ام نه لګېږي نو پروا نشته. یو ماشوم دی او د زکات مستحق دی او په امتحان کې پاس شو او تا ولا زکات په پیسو یو انعام واغېسته، خیر دی، انعام کې دې چاله ورکړی، خو یاره چې مستحق غریب دی نو بیا موله ورکول. پیشکي زکات هم ورکولی شي، خو چې یاره هغه سړی چې مالداري ګورې غریب نه، چې مالداري او د زکات اهلي دې له 1 کال او 2 کالو پیشکي ورکوي هم ورکولی شي، په لږه لږې هم ورکولی شي زکات. د بل په دی چې څوک زکات ورکوي، عموما خلک خاوند د ښځې په دی ورکوي، نو ګورې اجازت پتې غواړي، ورته به ووایي چې ته ما وکیل کا، زه ستا وکیل شم او ستا زکات ورکوم، هله به یې زکات صحیح کېږي. داسې به نه کوې ګورې، د زکات په وخت کې نیت وکړه چې ورکې، یا د مخکې نه پیسې جیب کې واچوه، وی دا زکات پیسې دي. نو که بیا د مخکې نه دې نیت پې کړي نو که د ورکړې په وخت کې دې بیا ولا نیت هم نه کړو پروا نشته. دا یو څو مسلې وې زما په ذهن کې د زکات متعلق، همې درته وویل. که دې د پاس هم د چا په ذهن کې څه مسله د زکات وي نو خیر دې باندې تپوس کولی شي.